د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د لومړي ځل لپاره په عصري وسایلو سمبال د بدن ښکلا کلب د یوې غونډې په ترڅ کې پرانیستل شو. د یاد کلب مسؤل ویل چې دغه کلب د دې ولایت د ځوانانو په غوښتنه د څه باندې 3.5 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ او د ورزشکارانو په مخ پرانیستل شو. ډېرو ځوانانو به تقاضا وکړله، نو موږ باید دغه فکر وکړو چې دې ولایت یو ښه معیاري ورزشي کمپ جوړ کړو او لګښت یې تقریبا د جوړېدو د ماشین آلاتو مکمل ټول لګښت یې څه باندې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. په یو ځل تقریبا 100 تر 150 نفرو پورې په یو ځل کې تمرین کولی شي. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او سپورت امیر هم د دغه کلب له جوړېدو خوښ و او د هیواد له سوداګرو او ملي پانګوالو یې غوښتنه کوله چې د ورزش په برخه کې د ورسره لا همکاري وکړي. د خوشحالۍ ځای دی او موږ دې ته ورته نور هم ورزش ته پوره کار کړی دی او لا یې هم کوو. د مؤسساتو او تجارانو نه مو غوښتنه همدغه ده چې زموږ د ولایت د ورزشکارانو کومې ستونزې مشکلات چې دي هغو ته په وخت باندې رسیدګي وشي او د دوی لپاره د دوی د صحت په خاطر باندې موږ دې ته ورته نور ورزشي کلبونه او غټ کمپونه پرانیزو. ورزشکاران هم له دغه کلب خوښ وو او له ځوانانو یې غوښتنه کوله چې د ښه صحت لپاره ورزش وکړي. موږ ځکه ډېر خوشحاله یو چې دغه کلب فعاله سو. دا د صحت لپاره تمرین خو ښه شی دی چې ځوانان تشویق سي او راسي تمرین وکړي. د ځوانانو لپاره تمرین ښه شی دی، د صحت لپاره د تمرین ډېر ګټور شی دی. والا مونږ ډېر خوشحاله یو، بس راغلی یم، بس ښه کلب دی، اوس تمرین مو شروع کړی دی. و نورو ځایونو کوم کړي خو دغه ماشاءالله اوس نوی جوړ شوی ډېر ښایسته ځای دی، ډېر خوښ یو همدلته راځو. د یادونې ده چې په میدان ښار بازار کې له تېرو 6 کلونو را په دې خوا د میدان سټار په نوم یو بل کلب هم شتون لري.